أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دا آیت مبارک هم د صدقې او خیرات متعلق دی، او د صدقې او خیرات چې کوم اجر او ثواب دی د هغې د ضایع کېدو ذکر یې کړی دی په داسې حال کې چې انسان به اجر او ثواب ته محتاج وي، ضرورت او حاجت به وي، لیکن د ده اجر او ثواب به نه. او درې وجې مخکې ذکر کړې د صدقې د ضایع کېدلو، نو ده به یا باطل کړي وي یا به یې چاته تکلیف رسولی وي یا به یې دا صدقه د ریاکارۍ په نیت باندې کړي. نو دغه خبره الله پاک د یو مثال په ذریعه باندې زموږ د پویولو دپاره ذکر کړې ده، او فرمایلی دي چې تاسو کې د یو کس دا خبره خوښه ده چې د ده یو باغ وي، په هغې کې د کجورو ونې وي، د انګورو ونې وي، هغې میوه نیولې وي، او د دې نه علاوه مختلف قسمه نورې میوې پکې هم وي. او د باغ د مالک ضعیف العمر وي، او بچي یې هم ماشومان وي، نابالغه وي. نو په داسې حال کې چې د ده باغ میوه نیولې ده او په دې باندې تیزه ګرمه هوا راغله، هغه ټوله میوه او ټول باغ یې وسوځو. اوس دا کس ضعیف العمر دی، که دی ځوان و نو دومره صدمه به ورته نه رسېدله، ځوان و طاقت یې و نو بیا به یې باغ کرلی و، هغه باغ به بیا کامیاب شوی و. او بل طرف ته بچي یې ماشومان دي، نابالغه دي، هغې هم د پلار سره مدد نشي کولی په دې خبرو کې. نو که بچي بالغي نو انسان وایي زه ځوانان دي، ځان له ګټه وټه کولی شي، محتاجه نه دي. نو دی په خپله باندې ضعیف العمر دی او بچي یې هم ماشومان دي، هغې هم د ګټې وټې نه دي، او د ده ټول د کور خرچه هم په دغه باغ باندې روانه وه. هغه باغ ټول وسوځېده، ختم شو. نو دی به څومره ده ته به صدمه وي او دی به څومره په تکلیف کې وي. هلته به بچو طرف ته ګوري، بل طرف ته خپل ضعف او کمزورۍ طرف ته به ګوري، او بل طرف ته به هغه باغ ته ګوري چې کوم ټول سوځېدلی دی. نو همدغه مثال د هغې صدقې او د خیرات دی چې یو انسان د ثواب په امید باندې هغه صدقه او خیرات کړی دی، او د هغې نه پس یا یې باطل کړي دي یا یې تکلیف چاته ورکړی دی یا نیت د ریاکارۍ کړی و پکې، او دی آخرت ته لاړ شي
نو دی به کمزوری وي، ضعیف العمر به وي او دی به د صدقې اجر او ثواب ته محتاج وي او د سره به څوک مدد هم نشي کولی. د مدد نفي یې په دې وکړله چې بچي یې ماشومان دي، هغه د سره امداد هم نشي کولی. نو قیامت کې هم څوک چا سره مدد نشي کولی چې څوک چاله نیکي ورکړي یا د الله پاک د عذاب نه خلاص کړي. نو دی به دغه شانتې خالی لاس پاتې شي او څنګه چې د باغ د مالکو په غم او درد باندې ودردېده، نو دغه شان به دغه انسان په قیامت کې د نیکو د اجر او ثواب نه حاصلولو په وجه باندې په غم او درد او تکلیف کې مبتلا وي. ایود احدکم، آیا خوښ ګڼي یو کس په تاسو کې ان دا خبره تکون له چې وي د هغه دپاره جنتون یو باغ من نخیل د کجرو و اعناب او د انګورو. باغ یو دی او د کجورو ونې هم پکې دي او د انګورو ونې پکې هم شته دی. تجري من تحتها الانهارو، تجري چې بهیږي من تحتها الانهارو لاندې د دغې باغ نه نهرونه. داسې باغ دی چې د اوبو نهرونه هم پکې جاري دي، د هغې نه دغه باغ ته اوبه ورکولی شي. له فیها، له وی د ده دپاره فیها په دې باغ کې من کل الثمرات هر قسمه میوې، یوازې انګور او کجوري نه بلکې دې نه علاوه مختلف قسمه میوې په کثرت سره په ډیروالي سره په دې باغ کې موجود دي. هغه میوې پخې شوي دي. و اصابه الکبر، او ورسېد ده ته بوډاوالی. نو دی د بوډاوالي په حالت کې دی، ضعیف العمر دی، کمزوری دی. وله ذریة، او د ده بچي دي ضعفاء، د ضعیف جمع ده کمزوري، نابالغه ماشومان دي او د ده بچي ماشومان دي، کمزوري دي، هغې هم ضعیف دي، طاقت د بدن کې نشته دی چې هغې د پلار سره مدد وکړي او نه د پلار په بدن کې طاقت شته دی چې هغه بل باغ وکري او هغې ته بیا انتظار وکړي هغه کامیاب شي، او نه دا بچي ځان له څه ګټه وټه کولی شي. د ټولو دارو مدار هم په دې باغ باندې دی، ټول هم دغې ته سترګې دي چې باغ به میوې به پخې شي، هغه به خرڅې کړو، هغې نه موږ ته آمدن راشي. فاصابها، نو بیا ورسېده دې باغ ته اعصار، تیزه ګرمه هوا، هوا تیزه راغله او انتهایی ګرمه هم ده. فیه نار، چې په هغې کې اور دی. فاحترقت، نو وسوځو د تیزې هوا دا باغ، دا ګرمه هوا پرې راغله، هغه ټوله میوه او بوټي د هغې نام و نشان ختم شو، هغه ټول باغ وسوځېده، اور پرې ولګېده. نو څنګه چې دا باغ مالک او په دې وخت کې به ده ته غم او درد رسي چې دی ضعیف العمر دی، بچي ماشومان دي، نور څه ذریعه آمدن نشته، دغې باغ ته یې سترګې وي، هغه هم ترېنه وسوځېده. نو دی به څومره پریشان او خفه وي په دغه وخت کې. نو همدغه مثال د هغه صدقې کوونکي دی چې قیامت کې هغه ته د هغې اجر او ثواب میلو نشي او دی همدغه شانتې په غم او درد کې مبتلا شي. کذلک همدارنګې یبین الله، بیانوي الله پاک لکم الآیات، تاسو ته خپلې نښې، لعلکم تتفکرون، دپاره دی چې تاسو په دې کې سوچ او فکر وکړئ. ایود احدکم، آیا خوښ ګڼي یو کس په تاسو کې ان تکون له، دا چې وي د هغه دپاره جنت من نخیل، یو باغ د کجرو، و اعناب او د انګورو، تجري من تحتها الانهار، او بهیږي لاندې د هغې باغ نه نهرونه. له فیها، وی د دې باغ د مالک دپاره په دې باغ کې من کل الثمرات هر قسمه میوې. و اصابه الکبر، او ورسېد ده ته بوډاوالی. وله ذریة، او د ده بچي شته دی ضعفاء چې ماشومان دي، هغه هم د کار نه دي. فاصابها اعصار، نو ورسېده دې باغ ته تیزه ګرمه هوا. فیه نار، چې په هغې کې اور وي. فاحترقت، نو دغې تیزې هوا وسوځو دغه باغ. کذلک همدارنګې یبین الله، بیانوي الله پاک
لکم الآیات تاسو تخپل نخې د قدرت لعلکم تتفکرون د پاره دی چې تاسو سوچ او فکر وکړئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بیمارانو ته دعا وکړئ الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. په دې مجلس کې بیماران دي، کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي، جسمانی روحاني ظاهري باطني بیماران دي، نارینه دي زنانه دي، لوی دي واړه دي، مشران دي کشران دي. الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو بیمارانو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. الله پاک د ټولو بیمارانو د بیمارۍ جرړې د بیمارۍ نام و نشان ختم کړي. د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د خپلو کشرانو د تربیت او دعاګانو دپاره الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت روغ صحت ورکړي. ستاسو زمونږ څومره مشران کشران نارینه زنانه وفات شوي، والدین وفات شوي، بیبیانې وفات شوي، بچي وفات شوي، وروڼه خویندې رشته داران دوستان ګاونډیان وفات شوي دي. د تمام امت مسلمه څومره انسانان پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي. الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي. د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي. د ټولو بلند نه بلندترین درجات د آخرت نصیب وګرځي. د هغې مشرانو په قبرونو باندې په کروړونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي. د هغې مشرانو فیوزات برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي. د چا اولاد نشته دی دعا ورته وکړئ الله پاک نیک او صالحه اولاد ورته ورکړي. د دې مبارک شپې په خاطر باندې، د دې مبارک وخت په خاطر باندې، د دې مبارک مقام مسجد په خاطر باندې، د دې درس قرآن په برکت باندې الله پاک زر تر زره د زړه دا میوه نیک او صالحه اولاد ورته ورکړي او بیا یې په هغې باندې خوشحاله کړي. د چا چې اولاد شته دی دعا ورته وکړئ الله پاک د هغې اولاد د هغې بچي نیکان صالحان کړي. د مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی جوړ کړي. د مور او پلار دپاره د زړه د سکون د آرام او د خوشحالۍ سبب او ذریعه وګرځي او په دې بچو باندې مور او پلار خوشحاله کړي. ظاهرشاه صاحب د ماشوم ختم و دعا ورته وکړئ الله پاک دې دا ختم قبول او منظور وګرځي او الله پاک دې پکې ډېر خیر او برکت واچوي او الله پاک دې دغه ماشوم نیک عمله او صالحه دوی ته لوی کړي او الله پاک موږ ټول په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. الله پاک ټول د بچو د غم درد نه په خپل حفاظت کې وساتي. الله پاک زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. زموږ د والدینو ګناهونه معاف کړي. زموږ د بیبیانو ګناهونه معاف کړي. زموږ د بچو ګناهونه معاف کړي. زموږ د وروڼو خویندو ګناهونه معاف کړي. زموږ د رشته دارانو دوستانو ګاونډیانو ګناهونه معاف کړي. د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. الله پاک دې مبارک شپې څومره خیر او برکت دی زموږ د ټولو نصیب وګرځي. نبی علیه الصلاة والسلام په دې مبارکه شپه کې څومره دعاګانې غوښتي دي هغه زموږ د ټولو په حق کې قبول او منظور وګرځي. د امت څومره نیکانو خلقو په دې کې دعاګانې غوښتي دي او غواړي الله پاک هغه زموږ د ټولو په حق کې قبول او منظور وګرځي. د حرمینو شریفینو سعادت د حج مبارک سفر الله پاک زموږ د ټولو په ژوند کې بار بار نصیب وګرځي. څومره دعاګانې مو غوښتې الله پاک هغه هم قبولې کړي. کومې دعاګانې رانه پاتې شي او موږ هغې ته محتاجه یو الله پاک هغه دعاګانې هم زموږ د ټولو په حق کې قبول او منظور وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین.